د مزار شریف ښار خیاطان په روژې میاشت کې د نوي کال له پیل او د کوچني اختر په رانږدې کېدو سره د خپل کاروبار له ښه کېدو خبر ورکوي. دوی وایي تېر ته په کتو یې کاروبار 2 برابره ښه شوی او خلک په دې وروستیو کې د نورو جامو په نسبت خپلې دودیزې افغاني جامې ډېرې خوښوي او خلک یې د یو شمېر ځانګړو مناسبتي ورځو سربیره په اخترونو کې د ځان لپاره ګڼي. په مزار شریف ښار کې یو شمېر خیاطان یا درزیان وایي چې په کور دننه د برېښنا لوړې بیې او پارچاوي، په بندرونو کې د سوداګریزو توکو ځنډېدل او په ګمرکونو کې د لوړ ټکس اخیستل هغه موارد دي چې د چارو پر وړاندې ستونزې زېږولې او دوی د حل لپاره له مسؤلینو د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په دغه کارخونه کې خو تقریبا موږ شاوخوا تر 15 یا 20 کسانو پورې د کار زمینه برابر کړې ده ورته چې روزانه هر وخت موږ سره دلته کار کوي. کاروبار عموما که د خیاطۍ په بخش کې موږ راشو وګورو د پتلون اغوستلو فرهنګ سلو د له منځه ځي او د خپلو افغانیو جامو رواج کول فرهنګ بیرته راژوندی شوی ده. نو د دې په باب کې د خیاطانو هغه کوم بازار چې پخوا و تر 10 نیول تر 40% پورې یو څه زیاتوالی پکې راغلی ده. جدي ستونزې چې موږ ورسره مخ یاستو هغه یو د برق مسله د مزار شریف چې عموما په ټولو مزار کې دا خو زموږ برق ډېر جګ ده. نور ولایتونو کې 2 روپۍ کیلو واټ ده، په مزار شریف کې عام برق 6 روپۍ ده او بالخصوص موږ دلته د کاروبار په بخش کې موږ 23 روپۍ 1 کیلو واټ د برق تحویلي لرو. د مزار شریف د برېښنا ریاست نه زموږ دا غوښتنه ده چې په دغه باب کې جدي اقدام وکړي او زموږ دغه ستونزې ته د حل لاره برابر کړي. آمد عید از ماه مبارک رمضان است. کاروبار خیلی خوب است. فرهنگ افغانستان، اصل لباس وطنی افغانستان پیرانتنبان است. از سابق که در کرتی پتلون چیزا کم شده. کاروبار خیلی نام خدا خوب است، در رشد است. خواست ما از دولتی است که یکی بهای برق بلند از دیگه پرچوی برق زیاد شده میشه و روز ما از کاروبار میمانیم. خواست ما از دولت همی است که به می برق رسیدگی کنیم. ورته مهال یو شمېر رخت پلورونکي هم د یادو ستونزو په څرګندولو سره وایي چې د روژې په میاشت کې بازارونه ډېر ښه شوي، خو له بهر هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه مالونه د انتقال پر مهال په میاشتو په بندرونو کې ایثار او ځنډیږي. کاربار الحمدلله با فضل خدا نسبت به سالهای گذشته خوب است، به خاطری که امسال دو عید آمده، یکی ماه حمل آمده، یکی دیگه عید رمضان آمده. در یک ماه در یک فصل دو سیزن کاری آمده. الحمدلله نسبت به سالهای گذشته کار خوبتر است. بعد مشکلات بعد سری مرز گاهی وقت مالا بندش میکنه. دولت تقاضا می‌کنه که باید مشکلات تجاری را در مرزهای افغانستان باید مد نظر گرفت و راههای حلش برایشان بسنجند. زیازنه مشکل دلته دی چې پاکستان وخت چې مال راځي دلته لیک زره ستونزې دي د بندر کې تورخم کې کله مال بندیږي یا سیزن تیریږي. ما هغه سیزن وړي ورخ شاید په 2 میاشتې 3 میاشتې تالو خوري، خصوصا کراچۍ نه چې موږ مال را انتقالوو. نو په دغه برخه کې لیک زره مشکل لرو خپل ګاونډي سره، مثلا پاکستان سره. بلخوا د بلخ ولایت ځایي چارواکي د خیاطانو شته ستونزې تاییدوي او د حل په موخه د هر اړخیزو جدي اقداماتو خبر ورکوي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي ذبیح الله نوراني وایي چې د بلخ ولایت حکومتي مسؤلینو له بار ناستو هڅو وروسته د برېښنا د لوړو بیو د راټیټېدو موضوع د اسلامي امارت مشرتابه ته استولې تر څو هغه یې د بیو د ټیټېدو پرېکړه وکړي. د تجارت او صنعت په اړه باندې وخت په وخت باندې د ولایت په سطح باندې همداسې د مرکز په سطح باندې غونډې جوړېږي له تاجرانو سره، له صنعتکارانو سره، د دې لپاره چې د دوی ستونزې حل سي، د دوی د ستونزو حل ته لاره پیدا سي. نو په دې مورد کې تر ډېره پورې ستونزې حل سوي دي. که یوه نیمه ستونزه پاتې وي هغې دپاره هم انشاءالله جدي توجه سته، تصمیم سته. د برېښنا په مورد کې خو دغه موضوع مشرتابه ته رسېدلی ده او مشرتابه مقام په دې اړه جدي اقدامات ترسره کړي دي. انشاءالله چې موږ په ډېر نږدې راتلونکي کې به د دې شاهدان اوسو چې د بلخ ولایت برېښنا به ډېر تخفیف ولري او قیمتونه به یې ډېر راټیټ سي. همداراز د اسلامي امارت له راتګ وروسته افغاني جامې ډېرې سوي دي او اوس خلک د خپلې پخوانۍ جامې چې په افغاني ټولنه کې دود هم دي دا باب سوي دي. دا یو ښه اقدام دی او هیله مو دا ده چې په دې برخه کې نور هم کار وسي تر څو افغاني صنعت هم وده وکړي، افغاني کلتور هم پر ځای سي او افغانان د خپل اسلامي او فرهنګي کلتور سره سم خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
که له یوې خوا د جامو ګنډونکو ته د بیلابیلو بهرني ډیزاینونو فرمایشونه ورکول کیږي، بل لوري ته ځینې ځوانان بیا د جامو په جوړولو کې د خپل افغاني کلتور د پالنې غوښتنه کوي. په بلخ ولایت کې خیاطان وایي چې ځوانان نن سبا هندي، پاکستانی، زنځیري، عربي او کندهاري غاړو ډیزاینونه ډیر خوښوي او دوی ته چې د هر ډول لباسونو فرمایش او انځور راوړي دوی ورته هماغه شان جوړې ګنډلی شي. د دې ولایت اوسیدونکي په ځانګړي ډول ماشومان، جونې او ځوانان اخترونو ته نوې جامې ډېرې ګنډي او همدارنګه په اخترونو کې نویو کوژدن شویو ته د جوړو او نورو ښو سوغاتونو وړل هم زیات دود دی.